کله واده وکړو له چا سره یې وکړو. واده ساده خبره نه ده. ډېر ځوانان یعنې ځوانانې به ویني چې د واده عمر، شرایط او امکانات به لري خو د واده اراده به نه لري. ډېر بیا داسې هم دي چې واده ته ذهناً د نه چمتووالي خبره کوي. کله چې پوه شوې ولې غواړې واده وکړې. واده کول او دا چې ولې باید واده وکړې سره تړلې مسلې دي. کله چې پوهېږې ولې باید واده وکړې په دې معنا ده چې تاسو د واده کولو په اهدافو د زړه له تله پوه شوي یاست. یعنې یوازې هدف مو له واده څخه جنسي اړیکې او له یو چا سره ګډ ژوند کول نه دي. که په دې سم پوه شوي نه یاست بیا نو واده ته اړتیا نه لري، ځکه واده یو لوی بهیر ته ورتګ دی. هغه بهیر چې ستاسو د ژوند مسیر ټاکي او ټول اهداف مو ورسره تړلي دي. کله چې ګډ ژوند ته پروګرام ولري نه یوازې واده ته. واده یوازې د خوښۍ تر مراسمو محدود بهیر نه دی. هغه د واده لومړنی پړاو دی چې ګډ ژوند ورسره پیلېږي. که تاسې رښتیا په دې پوه شوې چې باید ګډ ژوند وکړئ او د دغه ژوند لپاره مو لازم پلان هم درلود بیا نو واده وکړئ. که مو داسې کوم پلان یا لیدلوری نه درلود یوازې د څو شپې موسیقۍ او له یوه چا سره د ګډ ژوند د پیلولو په هدف واده مه کوئ. تجربې ته مو وګورئ. طبي څېړنو ښودلي چې د واده لپاره مناسب وخت 15 کلنۍ ده. یوازې د عمر خبره نه ده. که مو کافي تجربه د ګډ ژوند د پیلولو لپاره موندلې وه او پر دې تجربې متیقن وې نو واده یا ګډ ژوند ته مخه کړئ. کله چې مو اړیکه ژوره وه د ګډ ژوند یا واده یو مهم اصل دا دی چې دا ژوند له چا سره پیلوئ. کله چې پوه شوئ له یوې چا یا یوې چا سره مو اړیکه ډېره ژوره ده او کولی شئ په تمامه معنا یو بل ښه دره کړئ او ګډ ژوند سره وکړئ نو د واده پرېکړه ورسره وکړئ. که د اړیکې په ژوروالي ډاډه نه وئ نو واده کول به غوره نه وي. باور مهم دی، ډېر شناخت نه. کله ځینې خلک له ډېره وخته پیژنئ خو سم باور نشئ ورباندې کولی. کله ځینې خلک زر پیژنئ خو ډېر باور ورباندې کولی شئ. له هغه چا یعنې هغې چا سره چې غواړئ ګډ ژوند پیل کړئ د شناخت سابقې ته یې مه ګورئ، د باور کچې ته یې وګورئ او د هغې له مخې ورسره د ګډ ژوند پرېکړه وکړئ. د اختلافاتو د حل وړتیا. د ځوانۍ په پیل کې انسان ډېر حساس او احساساتي وي. هره خبره غواړي د ده ومنل شي. ستاسې مقابل لوري چې ګډ ژوند ورسره پیلول غواړي هغه به هم خاماخا همداسې وضعیت کې وي. د دې لپاره چې دواړه یو بل باندې خپله خبره منل غواړي ضرور نه ده چې د ګډ ژوند له پرېکړې په شا شئ. البته نورو هغو مشترکاتو ته په کتو سره چې تاسې د ګډ ژوند لپاره لازمي ګڼئ او فکر کوئ له هغو سره به خوشحاله ژوند ولرئ. که مو چا سره د ګډ ژوند لپاره ګڼ دلایل لرل بیا یې د وړو اختلافاتو لپاره مه پرېږدئ. پر دې فکر وکړئ چې تاسې په ګډه د دغو اختلافاتو د حل وړتیا لرئ که نه. که مو دا وړتیا لرله بسم الله کړئ او د ګډ ژوند پر لور لاړ شئ. سربیره پر دې دا ټکي هم اړین دي. کله چې مو له مقابل لوري سره د اوږد مهاله پلان په اړه توافق ترلاسه کړ یعنې مشترک اهداف مو لرل چې څنګه ژوند وکړئ، کوم کارونه وکړئ، له کورنیو سره ګډ که جلا پاتې شئ او داسې نور. د کورنۍ خوښه یوه مهمه مسله ده. داسې چا سره چې ستاسې د کورنۍ له ارزښتونو سره جوړ نه وي طبیعي ده چې واده نه ده ضرور.